د انګلیسي زده کړه له عثماني انګلیش اکاډمي میتود سره. 5م درس. دې قسمت ته فقط غوږ ونیسئ. نشم کولای. I can't. ته نشې کولای. You can't. آیا علي پیژنې؟ Do you know Ali? مارکیټ دلته دی. The mall is here. مارکیټ دلته دی د مختصر په شکل. The mall's here. دلته دی. It is here. دلته دی د مختصر په شکل. It's here. آیا دلته دی؟ Is it here? هلته دی. It's there. آیا هلته دی؟ Is it there? آیا علي هلته دی؟ Is Ali there? علي دلته نه دی. Ali is not here. علي دلته نه دی د مختصر په شکل. Ali's not here. زه فارسی خبرې نشم کولای. I can't speak Persian. چیرته؟ Where? علي چیرته دی؟ Where is Ali? علي چیرته دی د مختصر په شکل. Where's Ali? چیرته ځې؟ چیرې روان یې؟ Where are you going? آیا کور ته ځې؟ Are you going home? کله؟ When? کله ایران ته ځې؟ When are you going to Iran? اوس چیرته یې؟ Where are you now? آیا مارکیټ دلته دی؟ Is the mall here? تاسو د کوم ځای څخه یې؟ Where are you from? مینا د کوم ځای څخه دی؟ Where's Mina from? شادي په کور کې نه دی. Shadi is not home. شادي په کور کې نه دی د مختصر په شکل. Shadi's not home. سمه ده. Okay. اوس پوښتنه وکړئ آیا تاسو دلته ژوند کوئ؟ Do you live here? نه زه دلته ژوند نه کوم. No, I don't live here. مونږ په ایران کې ژوند کوو. We live in Iran. ووایئ چې زه ځم مارکیټ ته مشخصاً. I'm going to the mall. مونږ ځو کور ته. We're going home. ووایئ تاسو ځئ خوراکي پلورنځي ته. You're going to the store. ووایئ سلام څنګه یې؟ Hello, how are you? مننه وکړئ او ووایئ چې ښه یم او وګورئ چې هغې څنګه دی. Thank you, I'm fine. And you? ووایئ د خدای په امان. Goodbye. ووایئ تاسو یئ د غیر مختصر په شکل. You are. اوس پوښتنه وکړئ آیا تاسو یئ؟ Are you? ووایئ تاسو ځئ کور ته یا تاسو د کور په طرف روان یئ. You're going home. اوس پوښتنه وکړئ آیا تاسو کور ته ځئ؟ Are you going home? Are you going? Are you going home? هو مونږ کور ته ځو. Yes, we're going home. علي ته سلام ورکړئ. Hello, Ali. ورڅخه پوښتنه وکړئ چې څنګه دی. How are you? ورڅخه پوښتنه وکړئ او وګورئ چې لږ قهوه غواړي. Do you want some coffee? ووایئ هو لطفاً. Yes, please. نه مننه. No thanks. ووایئ ته پوهیږې ته پیژنې. You know? ووایئ آیا ته پوهیږې ته پیژنې؟
Do you know? د ما نه پوښتنه وکړئ چې آیا علي پیژنم؟ Do you know Ali? ووایئ هو علي پیژنم. Yes, I know Ali. نه علي نه پیژنم. No, I don't know Ali. فکر کوم چې علي پیژنم. I think I know Ali. ووایئ فکر کوم چې تاسو پیژنم. I think I know you. ووایئ نه پوهیږم. I don't know. ووایئ زه ځم مارکیټ ته. I'm going to the mall. ووایئ همدا اوس. Now. Now. ووایئ زه همدا اوس ځم مارکیټ ته. همدا اوس د جملې په آخر کې استفاده کړئ. I'm going to the mall now. ووایئ زه همدا اوس یو قهوه غواړم. I want a coffee now. پوښتنه وکړئ آیا همدا اوس په مارکیټ کې یې؟ Are you at the mall now? نه په مارکیټ کې نه یم. No, I'm not at the mall. د دې معنی کیږي چیرته یې. غوږ ونیسئ او تکرار یې کړئ. Where are you? Where? Where? You are. Are you? Where are you? پام وکړئ چې ویر ونه وایئ. تلفظ یې ښه دقت وکړئ. یو ځل بیا واورئ. Where? Where? د ما نه پوښتنه وکړئ چې چیرته یم. Where are you? پوښتنه وکړئ چې آیا زه په خوراکي پلورنځي کې یم؟ Are you at the store? پوښتنه وکړئ همدا اوس چیرته یې؟ Where are you now? همدا اوس په مارکیټ کې یم. I'm at the mall now. د دې معنی کیږي مارکیټ دلته دی. غوږ ونیسئ او تکرار یې کړئ. The mall is here. Is. Is. The mall is here. تلفظ ته یې ښه دقت وکړئ. یو ځل بیا ووایئ مارکیټ دلته دی. The mall is here. Is. The mall is here. علي دلته دی. Ali is here. ووایئ تاسو دلته یئ. د غیر مختصر په شکل. You are here. اوس پوښتنه وکړئ آیا تاسو دلته یئ؟ Are you here? ووایئ مارکیټ دلته دی. The mall is here. اوس کوشش وکړئ پوښتنه وکړئ چې آیا مارکیټ دلته دی؟ Is the mall here? پوښتنه وکړئ چیرته یې؟ Where are you? اوس کوشش وکړئ پوښتنه وکړئ چې مارکیټ چیرته دی؟ Where is the mall? علي چیرته دی؟ Where is Ali? اوس غیر مختصر شوی شکل او مختصر شوی شکل ته ښه غوږ ونیسئ. اول غیر مختصر شوی په شکل او بیا د مختصر شوی په شکل. غوږ ونیسئ او تکرار یې کړئ. Where is Ali?
Where's Ali? Where is? Where's Ali? بیا پوښتنه وکړئ علي چیرته دی د مختصر شوی په شکل Where's Ali? مارکیټ چیرته دی د مختصر په شکل Where's the mall? آیا مارکیټ دلته دی Is the mall here? هو مارکیټ دلته دی Yes, the mall is here. اوس مختصر شوی شکل ته غوږ ونیسئ اول د غیر مختصر په شکل او بیا د مختصر په شکل ښه غوږ ونیسئ او تکرار یې کړئ Yes, the mall is here. Yes, the mall's here. The mall is. The mall's. Yes, the mall's here. د دې معنا کیږي هو دلته دی Yes, it is here. It is. It is. Yes, it is here. تلفظ ته ښه غوږ ونیسئ It is here. It is here. وایئ دلته دی It is here. اوس اول د غیر مختصر په شکل او بیا د مختصر په شکل غوږ ونیسئ او تکرار یې کړئ It is. It's. وایئ دلته دی د مختصر په شکل It's here. خوراکي پلورنځی دلته دی د مختصر په شکل The store's here. The store is. The store's. The store's here. بیا وایئ دلته دی د غیر مختصر په شکل It is here. اوس کوشش وکړئ پوښتنه وکړئ چې آیا دلته دی Is it here? آیا مارکیټ دلته دی Is the mall here? هو دلته دی د مختصر په شکل Yes, it's here. وایئ زه مینا یم I'm Mina. زه مینا نه یم I'm not Mina. وایئ دلته دی It's here. اوس کوشش وکړئ ووایئ چې دلته نه دی It's not here. It's not. It's not here. وایئ علي په کور کې دی Ali's home. داسې هم ویلی شئ غوږ ونیسئ او تکرار یې کړئ Ali's at home. Ali is. Ali's. Ali's at home. د دې نه وروسته په کور کې اوسېدل جمله بغیر له ات نه استفاده کوو مګر دا چې موږ تکرار کړو چې له ات سره یې وکاروئ ووایئ علي په کور کې دی ات Ali's at home. اوس پوښتنه وکړئ چې آیا علي په کور کې دی Is Ali home? نه علي په کور کې نه دی No, Ali's not home. علي په مارکیټ کې دی Ali's at the mall. پوښتنه وکړئ چې آیا مارکیټ دلته دی
Is the mall here? نه دلته نه دی. No, it's not here. د دې معنی کیږي هلته دی، یعنی هغه هلته دی. غوږ ونیسئ او تکرار یې کړئ. It's there. There. It's there. ووایئ هلته دی. It's there. It's there. پوښتنه وکړئ آیا مارکیټ دلته دی؟ Is the mall here? نه دلته نه دی. No, it's not here. هلته دی. It's there. It's there. مارکیټ هلته دی. The mall's there. The mall is. The mall's there. علی هلته دی. Ali's there. ووایئ اوس زه مارکیټ ته. I'm going to the mall now. پوښتنه وکړئ آیا مارکیټ ته ځئ؟ Are you going to the mall? پوښتنه وکړئ چیرته یې؟ Where are you? اوس کوشش وکړئ پوښتنه وکړئ چې چیرته ځئ؟ چیرته روان یې؟ Where are you going? Where are you going? مونږ چیرته ځو؟ مونږ چیرته روان یو؟ Where are we going? پوښتنه وکړئ آیا علي په مارکیټ کې دی؟ Is Ali at the mall? نه علي په مارکیټ کې نه دی. No, Ali's not at the mall. ووایئ علي هلته نه دی. Ali's not there. Ali's not there. اوس کوشش وکړئ پوښتنه وکړئ چې آیا علي مارکیټ ته ځي؟ مشخصاً. Is Ali going to the mall? نه علي مارکیټ ته نه ځي. No, Ali's not going to the mall. علي هلته نه ځي. Ali's not going there. پوښتنه وکړئ چیرته ځئ؟ چیرته روان یې؟ Where are you going? د دې معنی کیږي کله ځئ. غوږ ونیسئ او تکرار یې کړئ. When are you going? When? When? When are you going? پام وکړئ چې when ونه وایئ. تلفظ ته ښه غوږ ونیسئ. When are you going? کله څه کیږي؟ When? چیرته څه کیږي؟ Where? پوښتنه وکړئ کله مارکیټ ته ځئ؟ When are you going to the store? نه پوهیږم. I don't know. ووایئ مونږ ځو مارکیټ ته. We're going to the mall. پوښتنه وکړئ کله؟ When? ووایئ همدا اوس ځو.
We're going now. پوښتنه وکړئ آیا مارکیټ دلته دی؟ Is the mall here? هو دلته دی. Yes, it's here. نه دلته نه دی. No, it's not here. هلته دی. It's there. اوس د خپل ملګری کور ته مو زنګ کړی دی. غواړئ پوښتنه وکړئ چې آیا علي هلته دی؟ Is Ali there? Is Ali there? اوس د شادي کور ته مو زنګ کړی دی. یو نفر تلیفون جګوي. سلام ورکړئ او جوړ په خیر وکړئ. Hello, how are you? ورڅخه پوښتنه وکړئ آیا تاسو مینا یې؟ Are you Mina? ووایئ نه زه شیوا یم. No, I'm Shiva. اوس پوښتنه وکړئ چې آیا شادي په کور کې دی؟ Is Shadi home? نه شادي په کور کې نه دی. No, Shadi's not home. هو شادي په کور کې دی. Yes, Shadi's home. نه شادي په مارکیټ کې دی. No, Shadi's at the mall. مننه وکړئ او بیا وایئ د خدای په امان. Thank you. Goodbye. د مننې ځواب څنګه ورکوي؟ You're welcome. ووایئ زه د ایران څخه یم. I'm from Iran. پوښتنه وکړئ کوم ځای؟ Where? د دې معنا کیږي تاسو د کوم ځای څخه یې؟ غوږ ونیسئ او تکرار یې کړئ. Where are you from? Where are you from? بیا پوښتنه وکړئ تاسو د کوم ځای څخه یې؟ Where are you from? زه د کانادا څخه یم. I'm from Canada. اوس ووایئ علي د ایران څخه دی. Ali's from Iran. پوښتنه وکړئ چې علي د کوم ځای څخه دی. Where's Ali from? علي د ایران څخه دی. Ali's from Iran. جیم د کوم ځای څخه دی. Where's Jim from? جیم د کانادا څخه دی. Jim's from Canada. علي د ایران څخه دی او جیم د کانادا څخه دی. Ali's from Iran and Jim's from Canada. پوښتنه وکړئ او تاسو څنګه؟ And you? زه هم د ایران څخه یم. I'm from Iran too. وایئ زه ځم مارکیټ ته. I'm going to the store. To the store. I'm going to the store. اوس وایئ ایران ته. To Iran. کانادا ته. To Canada. پوښتنه وکړئ چیرته ځئ؟ Where are you going? Where are you going? زه ځم ایران ته.
I'm going to Iran. پوښتنه وکړئ کله When? کله ایران ته ځې When are you going to Iran? نه پوهیږم I don't know. وایي زه کولی شم انګلیسي خبرې وکړم I can speak English. پوښتنه وکړئ چې آیا زه هم کولی شم انګلیسي خبرې وکړم Can you speak English too? د دې معنا کیږي نه نشم کولی غوږ ونیسئ او تکرار یې کړئ No, I can't. Can't. Can not. Can't. I can't. No, I can't. وایي نشم کولی I can't. نشم کولی چې انګلیسي خبرې وکړم I can't speak English. وایي مونږ فارسی خبرې نشو کولی We can't speak Persian. ته دلته ژوند نشې کولی You can't live here. وایي تاسو له مانه ښې انګلیسي خبرې کوئ You speak English better than me. نه زه فکر نه کوم چې زه د تاسو نه ښې انګلیسي خبرې وکړم No, I don't think I speak better than you. زه نشم کولی چې د تاسو نه ښې خبرې وکړم I can't speak better than you. زه فکر کوم چې تاسو له مانه ښه یئ I think you're better than me. نه پوهیږم I don't know. دې خبرې اترې ته غوږ ونیسئ Hello, where's the mall? Is it here? I don't know. I think it's there. Are you going to the mall? Yes, we're going to the mall now. Where are you from? We're from Iran. And you? I'm from Canada. Can you speak Persian? No, I can't. I can't speak Persian. We don't speak Persian in Canada. Do you live here? No, we don't live here. We live in Iran. بیا غوږ ونیسئ Hello, where's the mall? Is it here? I don't know. I think it's there. Are you going to the mall? Yes, we're going to the mall now. Where are you from? We're from Iran. And you? I'm from Canada. Can you speak Persian? No, I can't. I can't speak Persian. We don't speak Persian in Canada. Do you live here? No, we don't live here. We live in Iran. اوس د مانه پوښتنه وکړئ چې آیا دلته ژوند کوم Do you live here? وایي هو دلته ژوند کوم Yes, I live here. نه دلته ژوند نه کوم No, I don't live here. اوس یو بل اپارتمان ته اشاره کوئ څنګه وایي چې هلته ژوند کوم I live there. وایي مونږ په ایران کې ژوند کوو We live in Iran. او تاسو څنګه And you? آیا تاسو هم په ایران کې ژوند کوئ
Do you live in Iran too? نه زه په ایران کې ژوند نه کوم. No, I don't live in Iran. پوښتنه وکړئ علي چیرته دی؟ Where's Ali? آیا علي په ایران کې دی؟ Is Ali in Iran? Is Ali in Iran? هو علي په ایران کې دی. Yes, Ali's in Iran. علي هلته دی. Ali's there. پوښتنه وکړئ کله خوراکي پلورنځي ته ځئ؟ When are you going to the store? نه پوهیږم. I don't know. پوښتنه وکړئ اوس چیرته ځئ؟ Where are you going now? مارکیټ ته ځم. I'm going to the mall. د دې معنی کیږي ډیر ښه. غوږ ونیسئ او تکرار یې کړئ. Okay. Okay. ووایئ ډیر ښه. Okay. اوس د تلفظ تمرین. غوږ ونیسئ او تکرار یې کړئ. Yes, I can. No, I can't. It is. It is. It's. Where? Where? When? When? Okay. There. There. د ما نه پوښتنه وکړئ چې آیا لږ چای غواړم؟ Do you want some tea? نه زه قهوه غواړم. No, I want coffee. ووایئ ډیر ښه یا سمه ده. Okay. Okay. ووایئ ښه. Better. ووایئ ښه له. Better than. کوشش وکړئ ووایئ چې قهوه له چای نه ښه دی. Coffee is better than tea. Coffee's better than tea. Coffee is. Coffee's. Coffee's better than tea. ووایئ زه فکر کوم چې چای له کافي نه ښه دی. I think tea's better than coffee. نه پوهیږم. I don't know. ته له ما نه ښه پوهیږې. You know better than me. له ما نه پوښتنه وکړئ چې آیا شادي پیژنم؟ Do you know Shadi? هو شادي پیژنم. Yes, I know Shadi. نه شادي نه پیژنم. No, I don't know Shadi. فکر کوم چې شادي پیژنم. I think I know Shadi. له ما نه پوښتنه وکړئ چې د کوم ځای څخه یم. Where are you from? پوښتنه وکړئ چې مینا له کوم ځای څخه دی. Where's Mina from? ووایئ نه پوهیږم. I don't know.
پوښتنه وکړئ کوم ځای کې ژوند کوئ؟ Where do you live? دلته ژوند کوم. I live here. ووایئ مارکیټ هلته دی. The mall's there. پوښتنه وکړئ علي کور کې دی؟ Is Ali home? نه علي کور کې نه دی. No, Ali's not home. ووایئ زه نشم کولی چې دلته ژوند وکړم. I can't live here. پوښتنه وکړئ چیرته یې؟ Where are you? زه اوس په کانادا کې یم. I'm in Canada now. پوښتنه وکړئ آیا اوس تاسو په ایران کې یې؟ Are you in Iran now? هو موږ اوس په ایران کې یو. Yes, we're in Iran now. ووایئ زه ځم ایران ته. I'm going to Iran. پوښتنه وکړئ کله؟ When? نه پوهیږم. I don't know. سمه ده د خدای په امان.